له خلکو سره په مخ اړولو خبرې مه کوه، په ځمکه په خیال مه ځه. الله هیڅ یو په ځان مین او ویاړ ښکاره کوونکی انسان نه خوښوي. په خپل تګ کې میانه روي غوره کړه او خپل غږ لږ ټیټ کړه. له ټولو اوازونو څخه ډیر بد اواز د خرو وي. ایا تاسې نه وینئ چې الله د ځمکې او د اسمانونو ټول شیان ستاسې لپاره مسخر کړي دي او خپل ښکاره او پټ نعمتونه پر تاسې تمام کړي دي؟ خو حال دا دی چې له انسانانو څخه ځینې خلک دي چې د الله په باب شخړې کوي، بې له دې چې له هغوی سره څه علم وي یا هدایت یا کوم روښنایي ښودونکی کتاب. او کله چې هغو ته ویل کیږي چې د هغه شي پیروي وکړئ چې الله نازل کړی دی، نو وایي چې موږ خو به د هغه شي پیروي کوو چې پر هغه باندې زموږ پلرونو نیکونو عمل کړی دی. آیا دوی د همغو پیروي کوي اگر که شیطان د لمبه وهونکي اور خواته بولي هم؟ هر څوک چې ځان الله ته وسپاري او هغه نیکو کار وي، هغه په واقع کې یوه د اعتماد وړ آسره ونیوله او د ټولو چارو وروستۍ پریکړه یوازې د الله په لاس کې ده. اوس چې څوک کافر کیږي نو د هغه کفر د تا په خفګان کې ونه چوي. د هغو بیرته راتګ همدا زموږ په لوري دی. بیا به موږ هغو ته وښیو چې هغوی له څه عمل سره راغلي دي. په باوري ډول الله ان د سینو په پټو رازونو باندې پوهیږي. موږ د لږ وخت لپاره هغو ته په دنیا کې د خوند اخیستلو موقع ورکوو، بیا به هغوی بېوسې کړو، د یو سخت عذاب لوري ته به یې راوکاږو. که ته له دوی نه پوښتنه وکړې چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي، نو دوی به ارومرو وایي چې الله. ووایه ثنا ستاینه الله لره ده، خو له دوی څخه زیاتره کسان نه پوهیږي. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د همغه الله دي. بېشکه الله بې نیاز او خود په خپله ستایل شوی دی. په ځمکه کې چې څومره ونې دي، که هغه بوټي قلمونه شي او سمندر مشواڼۍ شي چې هغه ته نور سمندرونه سیاهي برابره کړي، بیا به هم د الله خبرې په لیکلو پای ته ونه رسیږي. بېشکه الله برلاسی او د حکمت څښتن دی. ستاسې ټولو انسانانو پیدا کول او بیا دوهم ځل ژوندي کول خو د هغه لپاره داسې دي لکه د یو ساکښ پیدا کول او بیا ژوندي کول. حقیقت دا دی چې الله د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. ایا ته نه وینې چې الله شپه په ورځ کې نغښتې راولي او ورځ په شپه کې؟ هغه لمر او سپوږمۍ رام کړي دي، ټول تر یو ټاکلي وخت پورې روان دي. او آیا ته نه پوهیږي چې هر څه تاسې کوئ الله پرې ښه خبر دی؟ دا هر څه له دې امله دي چې یوازې الله حق دی او له هغه پرته چې دغه خلک کوم نور شیان بولي هغه ټول باطل دي، او له دې امله چې یوازې الله د لوړې مرتبې خاوند دی. آیا ته نه وینې چې په سمندر کې کشتۍ د الله په فضل سره چلیږي تر څو چې هغه تاسې ته خپلې ځینې نښانې دروښیي؟ په حقیقت کې په دې کې ډېرې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې صبر او شکر کوونکي وي. او کله چې په سمندر کې پر دوی یوه څپه د چتریو غوندې خوره شي، نو دوی الله بولي د همغه لپاره د خپل دین په بیخي خالص کولو سره. بیا کله چې هغه په ژغورلو سره دوی وچې ته رسوي، نو له دوی نه څوک سمه لاره میانه روي او اعتدال غوره کوي او زموږ له نښانو څخه نه منکرېږي مګر هغه څوک چې بدلوزي او ناشکره دي. ای خلکو، د خپل پروردګار له غضب نه ځان وساتئ او له هغې ورځې نه وویرېږئ چې هېڅکله یو پلار د خپل زوی لخوا بدله ور نه کړي او نه به کوم زوی د خپل پلار لخوا څه بدله ورکوونکی وي. په واقع کې د الله وعده ریښتینې ده، نو د دنیا دغه ژوند یې تاسې ونه غولوي او نه د الله په معامله کې غولونکی یعنې شیطان تاسې وغولوي. د هغه ساعت یعنی قیامت علم له الله سره دی. همغه باران وروي، همغه پوهیږي چې د میندو په ګېډو کې څه روزل کیږي. هیڅ یو ساکښ نه پوهیږي چې سبا هغه د څه ګټې کوونکی دی او نه څوک په دې خبر دی چې په کومه ځمکه کې هغه ته مرګ راتلونکی دی. یوازې الله په هر څه پوهیدونکی او باخبره دی.